سلام دوستانو، د دې په هیله چې راته روغ جوړ اوسئ. نننۍ ویډیو د دې په باره کې ده چې څنګه وکولی شو په یوټیوب او همداسې ګوګل کې د فاحشه فلمونو څخه ځان وساتو. یعنې کوشش خلک کوي چې فاحشه فلمونه وګوري، څنګه چې دا په اسلام کې ناروا ده، او په ګوګل کې بیا ډېر زیات دي. نو د دې څخه څنګه ځان وساتو، څنګه دغه فلمونه یا دغه ویډیوګانې دغه بندي کړو. نو د دې ډېر اسانه طریقه ده، ګوګل ته به راشئ. په موبایل کې کله چې ګوګل ته راغلی نو دغلته سیټینګ دی، د سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په سیټینګ باندې کلیک وکړو نو دلته به سرچ سیټینګ ته راشئ. کله چې سرچ سیټینګ ته راشئ دلته به د سرچ باندې کلیک کېکاږئ. کله چې په دې باندې کلیک کېکاږه نو دلته به راشئ فلټر ایکسپلیټ، دا ایکسپلیټ ریزلټ دی باندې به کلیک کېکاږئ. په دې دوه باندې دا به فلټر کوي. دلته به راشئ لاندې د اټو پلی پریویوز آن وای فای اینډ موبایل نیټورک، دلته به ویډیو چې د ډو ناټ اټو پلی دې باندې به کلیک کېکاږئ. کله چې په دې باندې کلیک کېکاږه نو دلته نورې به پکې ګوتې نه وهئ، همداسې به راسن راشئ دلته سیو ته په سیو باندې به کلیک کېکاږئ. نو دلته به اوکې کوئ. کله چې اوکې شو دلته چې څه ورکې هغه فاحشه فلمونه یا ویډیوګانې چې ورکې نو هغه به تاته نه ښیي. دغه نننۍ ویډیو وه د فاحشه فلمونو د ساتلو څخه څنګه په ګوګل کې ځان ترې وساتو. نو نننۍ ویډیو په دې باره کې وه. راتلونکې ویډیو به د دې په باره کې وي چې څنګه په یوټیوب کې دې ځان وساتو. ځکه یوټیوب چې کولاو کې نو ډېر زیات فلمونه، ډرامې او دا ویډیوګانې راځي. نو د دې څخه څنګه ځان وساتو انشاءالله راتلونکې ویډیو به د دې په باره کې. نو که زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی دغه ځان سره سبسکرایب کړئ او د راتلونکو د ویډیوګانو څخه برخمن شئ.